الله رب الجلال ټولو ستاسې دپاره د یو غټه موقع په لاس راکړې ده او د غټې موقعې څخه د استفادې کولو لارې یې په لاس راکړې دي او هغه رب العالمین چې د کائناتو رب دی د مخلوقاتو رب دی د انسانانو د پیرانانو رب دی هغه رب العالمین د طرفه یو فریضه موږ تاسې ته رارسېدلې ده چې رب العالمین په خپل کلام کې قرآن پاک کې فرمایي ای ایماندار خلکو پر تاسې باندې روژه فرض شوې ده لکه څه رقم چې پر نورو امتو باندې روژه فرض و پر تاسو باندې هم داسې روژه فرض ده د پاره د دې چې تاسې تقوا وکئ د روژې د فرضیت هغه علت دا دی چې تاسې تقوا وکئ او تاسې د رب العالمین طرف ته متوجه سئ الله رب الجلال روژه پر مسلمانانو باندې فرض کړې ده او روژه هغه یو لو بهانه مسلمانانو ته جوړه کړې چې مسلمانان د روژې په بهانه باندې جنت ته داخلیږي او د روژې په بهانه باندې مسلمانان د عذاب خلاصیږي او د روژې په بهانه باندې د مسلمانانو درجې په جنت کې ولاړیږي لکه علما فرمایي چې کم انسان چې په روژه کې عبادت وکړي ذکر وکړي اذکار وکړي د قرآن پاک تلاوت وکړي که په دې انسان کې ګناهونه وه خو ګناهونه رژېږي او که په انسان د ګناهو څخه خالي و بیا درجې په ولاړیږي بیا مقام په ولاړیږي روژه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډال دی ډال هغه شي ته وایي چې سړي باندې مرمۍ یا به پخوا د صحابو په وخت کې پر یو چا غشی را روان و دوی به دا ډال داسې ورته ونیوتی دغه غشی تر دې ډال نه راوتی د ځان د حفاظت دپاره خلکو ډال کاروئ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که غواړې چې د دوزخه ځان خلاص کړي او د دوزخه دې مخ ته ډال سي روژې ونیسه او روژه په ښه شوق او ذوق باندې ونیسه څومره ښایسته عبادت دی په هر عبادت کې د رب العالمین حکمتونه وي یو عظیم حکمت په روژه کې دا دی چې انسان کله روژه ونیسي بیا دی ډیر د الله رب الجلال طرف ته متوجه سي بیا په دې کې ډیر تزکیه د نفس راسي انسان ته د خپل ځان معلوم سي چې زه څومره کمزور یم او انسان خپل اصلیت وپېژني او خپل د رب العالمین عبادت په شوق شروع کړي روژه داسې مبارکه او د فیضه ډکه میاشت ده او داسې نه چې یوازې ستا پر عبادت شوق راځي په روژه کې رب العالمین د رحمتو دروازې خلاصې وي په روژه کې که نفلي عمل وکړې 2 رکعته نفلي لمونځ وکړې دا د فرضي په ځای کې درېږي پخوا چې به دې فرضي لمونځ وکړې څومره ثواب یې درلودی اوس چې 2 رکعته نفلي لمونځ وکړې د فرضي ثواب لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو بنده عمل چې یو عمل وکړي دا تر 10 پورې ورته دوچنده کېږي دا اتفاقي ده تر 10 لام پسې پورته تر 200 پورې دا یو عمل ورته دوچنده کېږي الله پاک یې ثوابونه ور ډېروي تر 200 پورې لکه تفسیر منیر کې دکتور وهیبت الله زخیلي لیکلي دي چې یو څوک راولاړ سي یو فقیر ته یو خیر او خیرات صدقه ورکړي هغه تا ته باس نه دی کړی ته خپل په طبیعت باندې راولاړ سي فقیر ته صدقه ورکړي دا یو پاوی الله پاک عوضونه درکړي او که هغه فقیر درته وویل چې ما ته خیرات راکړه بیا تا ورکړه یو په 10 الله پاک عوضونه درکړي بیا تحقیق نقل کړی دی که د مور و پلار سره نیکي وکړه او خپل مور پلار دی ونازول یو په 200 رب العالمین عوضونه درکړي یو په 200
او که دې د طالب العلم سره وکړه د داسې چا سره دې نیکي وکړه چې هغه ځان د الله پاک دین ته وقف کړی و خپل عمر یې د الله پاک دین ته وقف کړی و خپل روزګار یې د الله پاک په دین کې کاروئ که دې د طالب العلم او د داسې چا سره وکړه چې هغه د الله لار خوښه کړې او د الله پر لار روان و یو په 1400 الله پاک عوض درکوي یو په 1400 نو روژه دومره د برکت میاشت ده چې په روژه کې د الله رب ذوالجلال د رحمتو دروازې خلاصې دي په روژه کې الله رب ذوالجلال شیطانان تړلي دي او په روژه کې مؤمن مسلمان ته رب العالمین قدرت پر دې ورکړی دی چې څومره شیطان زورولی سي چې څومره ته عبادت کولی سي کوم انسانان چې په روژه کې د څومره عبادت شوق لري په عامو میاشتو کې ولې نه لري وجه دا وي چې رب العالمین تا ته قدرت پر شیطان درکړی دی چې شیطان ته په روژه کې هر څومره ویلولی سي روژه داسې د مبارکه میاشت ده او دومره د فیضه ډکه میاشت ده